د کابل مو شاوخوا 15 ساعته مزل راکړی او د پکتیا د اریوب ولسوالۍ اړوند یوه لرې پراته کلي ته راغلي یو. لر لیوني، خو ولې ورته لر لیوني وایي؟ په دوی تیر څه تیر شوي او اوس یې ژوند څنګه روان دی. په دغه خپرونه کې درته د اریوب ولسوالۍ اړوند د لر لیونیو د کلي د اوسیدونکو ژوند تصویرو. تر پایه راسره اوسئ. اریوب د پکتیا لرې پرته سیمه ده چې د لرې پښتونخوا له پاړه چنار سره نښتې ده. د دغه ولسوالۍ له تفریحي سیمو پرته اکثرو سیمو ته یې لاررسنۍ هم نه دي ورغلي. د اریوب ولسوالۍ له دغه یوه کلي پیلوو او هڅه مو دا ده چې د سپین غر تر لمنو لرې پرتو او نالیدلو سیمو یې هم ورشو. د اریوب په دغه کلي کې لږ څه تم کیږو او د تیر او اوسني ژوند حال یې راخلو. دا د اریوب ولسوالۍ د لر لیونیو کلی دی. اریوب ولسوالۍ لر لیونیو کلی. دا لیوني ولې ورته وایي؟ دا لیوني خو ځنډنې مو څه کیسې تېرې شوي دي. وخت باندې ما خبره دوی وایي کوم ایمون نیکه چې تا مور وتیلي وو چې هغه دی دا ته دا شودو ته ودرېږه چې نه لوړې نه شي. مور یې لوړه وه، بوس یې لوړه وي، هر څه چې لوړه وي. ده ډونګ ارخص راوړي چې په دروازې کې ورته چې مور یې راغلې وه د ګډ ټوله شیدې تویې شوې وي. چې اوس یې شودې خوري چې د دروازې کې ورته ولاړ یم. مغه ورځ په لیوني مشهور شوي وو. ماشوم یو ماشوم نه. دغه سیمې دې طرف هم کومه سیمه راځي؟ دغه سیمې ته مو وزره. عذره داسې دا به منډېري؟ دا مو بیا د څپري د پټان ولسوالۍ سره سرحدونه خوري. منډېر مخامخ چې دی موږ د پښتونخوا سره ټول سرسیمونه لرو. د خروټو نه ان تر خروټ هغه پرې حکیمات یې کرخه راځي. فرضي کرخه راځي. کاته ولسوالۍ ده؟ کارته ولسوالي ده. تیر 20 کاله همدلته وي؟ زه ټول 20 کاله په دغه وطن کې تیر کړي دي. څنګه و دا خلک ژوند هم څنګه و ګزاره؟ ژوند خو داسې ژوند تیر شوی دی چې خلک ټوله موت وګډ روزې پریان مځکه مو دی زراعتي ده چې ښه زراعتي نه دی چې ځکه چې د خپل هم غار دی د خپل هم غار دی منځ کې مځکه دی. غنم مو کېږي نیمه، جوار مو کېږي همداسې لرې مخې دا د جوار چې وکرو د غره ځناور راکوزېږي ټوله شپه لوګون ځناور هغه ته وړوي. ځناور یې خو نو خلک مو دغه ځای کې ډېر زیات په تکلیف دي، ډېر د غربت سره مخامخ دي، ډېر زیات په دغه 15 کال ان د 40 کاله ده د انقلاب چې راغلی دا خلک په دغه غربت کې دي تر نن ورځې پورې. جنګونه در باندې تېر شو؟ ډېر جنګونه نه تېر شول، ډېر جنګونه ځنډنې د وروسکوې هغه تېرې شوې. بیا وروسته دا نور انقلابونه چې راغله جنګونه دا اوس دا یو کال کېږي چې مدامه کړې دی. اوس ارامه شوي؟ ارامه شوي وه. ډاز من دی وردلی دا یو کال نه مخکې وریځې کې خو مې داسې د 100 توپو اورېدل دی، وړښ مو ډېر وریدل. ټاک ټوک به څومره د کلي کې به څومره کورونه وي؟ تقریبا 100 کم 100 داسې دي. نه ټول کله خو کوز مې بل کورونه دي. اپله مغا ده ټول عمومي یادو؟ عمومي 200 کوره کړي. 200 کوره. په دا 200 کې څومره وتلي؟ کوم پله؟ له دې ځای نه خو هغه ته کابل ته بل دي ته نورو ځایو ته هغاسې خو تقریبا زموږ په زرو نه ډېر دي. 300 دي که بیا کور یې په کابل کې صوب شوي دي. یو دغه 200 شاوخوا پاتې نور په سلګونه وتلي؟ سلګونه وتلي دي. پېښور کې دي، کابل کې دي، خوست کې دي، جلالاباد کې دي. بیرته بیا دوی هغوی راونه ګرځېدل؟ نه والله خو دا ته شی وکړي کار بار نشته، ژوند زندګي نشته. ټول غریبان په کار شلور دي. همالته پاتې شول؟ چې چا کوم ځای کې کار جوړ دی هغه ځای کې کار کوي. د اریوب دا سیمه له پخوا په ځنګلونو کې رازه وه، خو د منډیار ځنګل د لومړي ځل له منځه تلو وروسته د سیمې خلکو یو ځل بیا دغه ښېراستیا ته په خپلو امکاناتو اوږه ورکړي. دلته اکثر اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ آباد وو، خو مالدارۍ یې د ځنګلونو ساتلو په موخه کمه کړي او په منډیار غره کې د تخمونو زرغونېدو لپاره د مالدارۍ چارې پرېښي. دوی له کلونو راهیسې د ځنګل ساتنې ته اوږه ورکړي او منډیار یو ځل بیا د ښېرازه کېدو په لور تلونکی ښکاري. زموږ مالدارۍ چې کومې وې ډېرې وې. دلته په کلي کې شپانه لرل
هر کور لاس 15 پسه رمه لرله که نه. نو کله چې مونږ پاکستان ته هجرت وکړو هغه نه وختو، بیا چې خلکو پیدا کړې موږ چې سوچ په وکړو د خپل کلي اتحاد مو په جوړ کړو. نو دغه کیسه مو وکړه چې دا به بندوو په دې ځنګله کې مالدارۍ، دا به مالونه پوک ختموو، دا به داسې ختموو او غار به بندوو چې شین ونه بوټی به نه ورکي ویو. نو په دې نیم مو اتحاد جوړ شو د ټول کلي، دا مو بند کړه. مالدارۍ ته مو داسې کار جوړ کړو چې دا په لاسو یا شلو په وی میاشتې کې د مالداري به ختموو. نو بیا مو د مالداري ټوله ختمه کړه او دا مشکل سره مو کلیوال مخامخ کړل، لکه بروکونه به ورکې کول، خرڅول به دا ټول ختم شول. اوس په د کلي کې د ته چې کسې دا یو نیم مال دا د بروک دپاره خستی. موږ په کلي کې وزه پسونه دا نه لرو، یو کور یوه غوا لري هغه غره ته نه چړو. نو موږ دا ختمه کړل. الحمدلله زموږ غار په څټ شین شو، منډیر شین شو. نو موږ په دې کار روان کړی دی چې انشاءالله دی موږ خپل غار مغه خپل حالات ته ورسوو. نو څوک مالداري نه ورکې پرېږدو، نور چا خپلې مالدارۍ ته نه بند کړی دی. که چا مال ورکې ګیر شو ته نه لولوي او که کلیوال وي که نور څوک وي، نو دا مو اوس بند کړي دي. الحمدلله اوس ښه شین دی او ورځ په ورځ ترقۍ طرف ته روان دی. دا خو د ظاهرشاه په وخت کې د باره پروژه وه، ډېره ښکلې پروژه وه چې په دې کې ډېر خلک کار کولو او د غار ډېر ښکلی ساتل شوی و. داسې ونې وې چې ښویلې دي تلوېدې تر سره پورې. بیا د کله ډاکټر نجیب په وخت کې چې بمبار شروع شو د غره اور واخیستو پورې غوړې، دا وسوه. نو چې دا وسوه هغه نه وروسته مونږ دغه خپل غره په څټ نیالګي چې کېښوله شول اوس یخې دي ورکې خپله شوي خدایي که شوي. نو په دې خاطر نه موږ دا قرباني ویر کړه چې موږ د خپل غار په څټ ژوندی کړو، د منطقه شنه شي، کلیوال د لږه تنګسا تېره کړي په ځان خو چې د غار شین شي. اوس مالداري ما مخکې تو د خبره وکړه وای و غوا لرو، نوره مونږ په وزې پسونه هر څه بند کړي کلي کې. دا قرباني مونږ دغه کلي دغه منډایر دپاره ویر کړه. حکومت سره په غږېدلي یو، جمهوریت په وخت کې غږېدلي یو، هغو مو سره ژمنې کړي، امارت په وخت کې غږېدلي یو، هغو ژمنې کړي چې انشاءالله موږ به تاسو سره کومکونه کوو او نفر به ورته پیدا کوو. تر د 20 کالو مونږ خپل کلي د کمیټې لخوا یو ټیم جوړ دی دلته چې موږ دنه ساتنه کوو تر قیمته سرسرنګ د پاکستان سرحد او اګدره ډیرون کرخې پورې. خپل کلي ده دغه نه ګزما کوو، 2 ورځې یوه شپه ورکې کوو، ګرځو خپل غار ساتو، مالونه نه ورکې پرېږدو، د بل چا نه پرېږدو، خپله نه پرېږدو. انشاءالله بې تنخوا زموږ خپل کلیوال دې قربانۍ ته حاضر دي کوي. غره کې مالونه په دې نه پرېږدو چې د نیالګي چې شین کېږي، که د نختر وي، که د بیجر وي، که د لمنځې وي، که د وبختې وي، که زړغونځي وي، دا خوري. دا چې کله وخوري نو بیا خو نه شین کېږي که نه. دا خو د الله تعالی خپل نظام دی، مغه شی چې ولویږي پسرلي بلکل د شین کېږي جګېږي، په دې خاطر نه مو دغه داریو باړوان دغه کلي اکثر ځوانان د کورنیو لاسنیوي په موخه وتلي او په ډېریو یې ځواني له هېواده بهر تېرېږي. دغه کلي ګڼ ځوانان له قاچاقي لارو وتلي او اوس د ګټې وټې لار همدا ورپاتې ده. ما خپله دلته زده کړې نه دي کړې، ما په خوست کې درس ویلی. خوست کې مې 12 کاله درس ویلی. هلته دې درس ویلی ده. دلته د دې سیمې هلکان له 12 نه چې فارغ سي یا د باندې وایي او یا دلته وایي، له هغه نه وروسته بیا څه کوي؟ دوی د زیاتو اقتصادي ستونزو له امله وطن پرېږدي، خارج ته ځي، د قاچاق د لارې. قاچاق لاره. څومره ځوانان به تللي تاسو کلیوال؟ تقریبا زموږ د کلي نه 80 تنه ځوانان د قاچاق د لارې اروپا ته مهاجر شوي دي، تللي رسېدلي. اکثریت یې رسېدلي دي، ځینې په لارو کې دي، ځینې ترکیه کې بندیان دي. بندیان هم شته. زه خپله تللی یم. دا خو 12 فارغ کو ډېر مشکلات، اقتصادي مشکلات، ځینې نور مشکلات، د تعلیم زمینه نه برابرېده. نو زه دا پلان مې ونیولو چې اروپا ته د قاچاق د لارې لاړ شم او حرکت مې وکړ د نیمروز نه ایران ته. ډېرو ستونزو سره مخامخ شو، یعنې ما سره ډېر افغانان وو، ټول هغه ما نه ډېرو ستونزو کې وو. ټول د قاچاق د لارې ترکیې ته ورسېدم، هلته بیا پولیسو ونیولم، بندي شوم. 2 ځلې د بند نه وروسته یې راډیپورټ کړم. د تګ اصلي علت دې څه شی؟
بېوزلي د تعلیم نشتون او تعلیم ته زمینه نه برابرې ده. ډېر نور مشکلات وو چې زه یې اړ کړم چې هېواد پرېږدم، کچاک د لارو بهر ته لاړ. کلیوال نور هم تقریبا هغوی هم بېرته راوګرځېدل. ځینې لارې کې، ځینې په لارو کې ونیول، ځینې په ایران کې ونیول، ځینې چې کله بارډر باندې واخېدل د ترکیې په خاوره کې ونیول، هغوی ډیپورټ شول. زه ترکیې ته ورسېدم، یو څه وخت وروسته پولیس ونیولم، بندي شوم ترکیه کې. اوس دغه پاتې ځوانان دلته پټ شوي، پاتې ځوانان اکثریت نور هم غواړي چې لاړ شي د قاچاق دې لارې، ځکه دلته د کار زمینه نشته، د تعلیم زمینه نشته، یعنې ډېر مشکلات دي. اکثریت ځوانانو فکرونه اوښتي چې خارج ته لاړ شي. د لر لیوني په دغه سیمه کې اکثر اوسیدونکي اوس په کرنه د ژوند ګزاره کوي، خو وايي فصلونه کمرنګه شوي او د بزګرانو د بېوزلۍ له امله له دوی د کښتونو د پالنې توان هم اخیستل شوی. دوی که د باغونو له حاصل راضي ښکاري، خو وايي د بازار موندنې لپاره ورته له کلونو راهیسې زمینه نه ده برابره شوې. دلته خو رښتا سره چې مشکلات ډېر وو، جنګونه او تېښتې و څه و څه، بیا په سر د هغه نه مې و څه اندازه کار کېدلو، یعنې توپونه به وو، بمبارونه به وو، څه به وو، بیا به مو خپله دیکاني کوله او څه مرګ ژوبله به هم پخېده په دغه ولس کې، کورونه به ړنګ شول، څه به وشول څه به وشول. نو دا مشکلاتونه خو ډېر وو، دا خو هم خبره وه. د دهقانانو وضعیت څنګه دی؟ اقتصاد یې څنګه دی؟ اوس فعلا خو د دهقانانو وضعیت 80% بیخي خراب دی. ولې سره قیمت دي که نه، سر یې نشو خیستلی. د ټکټرانو پیسې د ډیزلو نیمې ورکړو نیمې پاتې شي، او دغه کرښې مرخې دا شیان مو کرلی دی، خو د سرو بندوبست نه ورته لرو. بس هسې ګذرات دی، د حیواناتو سره لږه لږه ورکوو، چا غواوې مغاوې ساتلې وي، بس دغه سر یې مرې لږه سرې راوړو ته. ولې دهقانان خراب شو؟ خو کاروبار شته نه او قیمتي ده، قیمتي ډېره زیاته ده. بس دې وجې نه د دهقانانو اقتصاد هم ضعیفه شوی دی او رسیدګي نه کېږي، ځکه کور مصارف یې سره د پټۍ هم مصارف لري. نو چې ښه سر یې ورنه کړي، بس حاصل نه شي ترې اخیستلی، سمه سره ورنه کړي. سږکال تا دهقاني څنګه ده؟ سږکال بس خدای فضل دی، دغه کرښې به تاسو لیدلې وې، کرښې مو کرلې دي په پالېزونو مالېزونو کې، سبزیجاتو کور دپاره. بس د مڼه تکس دی، مڼه هم په دې شکل دی سره، زردالان هم ښه دي، ډک دي، خو موږ بیا خسکي زردالان دي ټول، زراعتي زردالان نه لرو که نه، کیسې میسې دا شیان ټول خسکي هغه دي زردالان دي. تقریبا داسې وښیه چې یو 3-4 جربه مځکه مې کرلې. او نورو کلو کې؟ نورو کلو کې هم همداسې کمه زیاته 5 جربه 4 جربه 3 جربه همدا رقم ته مځکه کرو. حاصل یې څومره فرق کړی دی تېرو ورځو؟ حاصل یې لږه کمبتي کوي د سره د وجې نه. اوس مخکې کلو کې حاصلات د غنمو ښه په اندازې اخیستلی کتل، او اوس له کمزوري دي حاصلات یې، سر یې مو نه دی ورکړي. ستونزه سره ده؟ سوره سندره اوبه خو بس دغه ټیټې منځکې چې دي، دغه د ګاډو په غاړه دا ښې دي اوبه لري، بیا مو جګې منځکې چې دغه اوبه کمه ده. یعنې موږ غنمو ته 2 پڼې ورکړي دي، خو ډېرې په مشکلاتو سره. هغه بیا شاړې به هم پاتې وي؟ شاړې شته، شاړې داسې وښیه چې یو په درو کې 1 حصه مځکه کرلې شوې ده په غنمو، او 2 حصې پاتې ده. رسیدګي د اوبو نه کېږي او د مصرف نه کېږي د رسیدګي، که نه تخمونه هم قیمت وي، سر هم قیمت وي، د ټراکټورو مصارف هم زیات وي. بس دې وجه نه، د کمزورتیا د وجه نه دهقاني لږه کمزوري شوې ده. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. داریوب له دغه کلي ګڼ اوسیدونکي وتلي او په نورو سیمو کې ژوند کوي. د کلي اکثر کورونه له کلونو راهیسې خالي دي او اوسیدونکي له جګړو پای ته رسېدو وروسته هم بیرته نه دي راستانه شوي. هغوی چې پاتې دي د وتلو کلیوالو بیرته راستنېدل په دغه کلي کې په شته سهولتونو پورې تړي. او
دلته زموږ د کلي تعداد چې دی تقریبا 415 کوره تعداد لري چې 2 برخې خلک یې دغه ځای نه تللي دي نورو ولایتونو ته مرکز ته تقریبا 1 برخه خلک یې دلته اوسیږي. دا 2 برخې ولې وتلي هغه لاملونه یې که راته ووایي یو څوک ولې مجبوریږي چې دلته دا طبیعي ښکلا هوا اوبه دغه هر څه ورته مساعد دي خو بیا هم دغه سیمه پرېږدي او ځي په بله سیمه کې ژوند ښکاره خو دلته خو لاملونه ډیر دي نو کوم وخت چې دلته انقلاب و جنګونه وو خلک د دې ځای نه مسافر شوه لاړل څوک پېښور ته لاړل څوک جلال آباد ته لاړل څوک نورو ولایتونو ته لاړله همالته ژوند روزګار یې همالته هغه شولو سمون وخوړلو پاتې شوله. بل لامل دا دی چې دلته د تعلیم او د کار زمینه خلکو دپاره نشته دی نو خلک کوشش کوي چې په ښارونو کې ژوند وکړي په مرکز کې ژوند وکړي هلته د خلکو ته د کار زمینه هم شته دی او یو کار ځان ته یو مصروفیت ځان ته پیدا کوي او بچیانو باندې تعلیم هم کوي د تعلیم زمینه هم ورته برابره دی نو خلک اکثریت همدا لاملونه دي چې دې ځای نه لاړ دي. د وروستیو 20 کالو کې خو نه دي وتلي هغه خلک چې څه معاملي اقتصادي وضع ښه وي اقتصادي وضع ښه شوي وي هغوی څي دغه ځای نه لاړ دي په د 20 کالونو کې هم لاړ دي دې دپاره لاړ دي چې په خپلو بچیانو باندې تعلیم وکړي زده کړې وکړي نو اکثریت خلک چې داسې د اقتصاد د نګاه نه ښه وي څي اوس هم څي دوی د زده کړو په خاطر کډه کوي زده کړو په خاطر بالکل د زده کړو په خاطر د کار په خاطر څي د دغه ځای نه څي دا اساسي مجبوریتونه دي اساسي مجبوریت د عادي ژوند په وړاندې نورې ننګونې څه دي عادي ژوند په اړه ننګونې خو دلته تاسې ته هم بهتره معلومه ده چې دلته د 20 کاله مثال د 40 کاله جنګونه دي په دې سیمې کې سخت جنګونه تیر شوي دي یو اساسي لامل خو همدا دی چې دلته د ناامني و ژوند نه و خوندي دویم چې دی اقتصاد وروره دلته خلکو دپاره کار نشته دی د کار زمینه نه دی برابره همدا اوس هم چې دلته موږ ژوند کوو دغه بعضې کورونه چې تاسې ګورئ دغه هم اکثریت په دکانې په د زراعت کې مصروفه دي وروره چې د زموږ منځکې هم داسې حاصلخیزې منځکې نه دي چې موږ داسې ډېره توقع ولري چې زموږ اړتیاوې دي پوره کړي نو ډېرې ننګونې دي ژوند دپاره دلته ډېرې ننګونې دي وروره کار نشته دی تعلیم نشته دی ځوانانو دپاره مصروفیتونه نشته دي نوره داسې د ژوند نور سهولتونه کم دي دلته دا ریو په دغه سیمه کې لا د زده کړو پوره زمینه نه ده برابره شوې او اکثر اوسیدونکي د زده کړو لپاره نورو لرېو کلیو ته ځي د دغې سیمې زده کوونکي له لومړنیو زده کړو وروسته یا د زده کړو پرېښودو ته اړ کېږي او یا هم اړ کېږي چې د نورو سیمو ښوونځیو ته د زده کړو په موخه لرې مزلونه وکړي. چې د مونږ کلی چې دی داسې یو موقعیت دی چې د ټولو کلو ترمنځ دی او دلته باید مونږ ته لیسه جوړه شوې وای چې د نورو کلو نه چې د شپږم نه پورته کومې جنکیانې وای او ماشومان چې پورته ځي باید دلته هغه ته راشي لیسې ته راشي خو متاسفانه چې دلته لیسه نشته دی اوس چې د دې شپږم نه جنکیانې پورته هغه شي فارغ شي نو بیا لیسه دلته نشته دی چې دوی تعلیم وکړي نو دا ابتدایه مکتب دی چې ګورئ دلته زده کړې تر شپږم صنف پورې دي خو هغه نه وروسته دلته مونږ نږدې لیسه نه لرو چې دغه خصوصا جنکیانې ورته واستوو د هلکانو لیسه شته دی چې هغه هلته هلکان لیسې ته ځي خو جنکیانې په ځي پاتې کېږي هغوی دپاره زده کړو زمینه پورته نورو کلو کې دې نه زیات مشکل دی دې نه زیات مشکل دی چې باید هلته خو داسې کلي شته دی چې ابتدایه مکتبونه نشته پکې د جنکیانو په هغه عریف ځاځي یوه سرحدي ولسوالي دی چې د مرکز څخه په ساعتونو مزل کوو خو 3 ساعته موټر مزل دی او دلته د روغتیا په برخه کې ستونزه هم دغه دی چې کله موږ عاجل بیماران ولرو نو دغه بیا موږ په 3 ساعتونو کې تر ګردیز رسوو اکثره یې په لاره خامه دی په لاره کې ضایع کېږي نو په اریوب کې روغتیایي خدمتونه شته دي خو ضرورت دا دی چې ډېر پیاوړي شي
طبي لحاظه چې وایي دغه کیمیاوي اسلحات چې دي دغه ډېر ضرر لري بالخصوص ماشومانو ته او دغه د اسلحو استعمال سره که څه هم طبیعي ښکلاګانې بدروغې کړي بدرنګې کړي دي او لوی زیان یې دا دی چې موږ ماشومانو هغه فزیکي جوړښت کې ډېره ستونزه رامنځته کړې دی فزیکي جوړښت د ماشومانو هیڅ اندازه وړ د خطر دی هر حال د پکتیا د اریوب ولسوالۍ اړوند د لر لیونیو د کلي د اوسیدونکو د ژوند کیسه وه. بله اونۍ درته لږ څه وړاندې ځو او هڅه مو دا ده چې د سپین غر تر لمنو ځانونه ورسوو. تر هغې مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. الله محمد.